شام کې یو يهودي هغه تورات تلاوت کو، نو يهوديان د تورات تلاوت چې کوي نو د هفتې په ورځ کوي. نو چې د هفتې په ورځ د تورات تلاوت کو، نو د آخري پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم نو مبارک ولید. نو د يهوديانو خو د الله د نبی سره ډیره دشمنی و، نو هغه ځای کې هغه د وشلو دا خو زموږ دشمن دی او د ډېرې غصې نه تورات چپ کو، بره تاخ کې کېښود، وی نه کوم تلاوت. نو بله هفته یې راواغست، نو بیا پکې دوه ځای نومونه، نو بیا یې وشلو او د ډېرې غصې نه یې بره بیا کېښ، نو بله هفته یې راواغ، نو بیا پکې څلور ځای نومونه. نو ده چې بیا شلو نو غیبانه आवाज ورته راغی، ورته وی د الله بنده که دا ځل دې مشلو، الله پاک با د تورات په هره پاڼه کې د خپل محبوب نوم ولیکي محمد صلی الله علیه وسلم. ورونو پهله دشمن و، خو چې دا आवाज یې واورېده نو زړه کې یو انقلاب راغی، د آخري پیغمبر محبت یې زړه کې راغی، فورا یې هغه نوم ښکل که، تورات یې کېښوده او خپل عالم ته لاړه، ورته وایي محمد صلی الله علیه وسلم چرته دی؟ هغه وی په دسه کې دا خو زمونږ دشمن دی. وایي ټیک ده پهله مې دشمن و، او قسم دی اوس راته د ټولو کائناتو نه ګران، اوس مې محبوب دی. ورته وایي که خامخا ورته ځي نو د مکې مکرمې دی او مکه مکرمې ته لاړ شي. دی ورونو د شام نه را روان شه، پیاده ستړی ستومان او رامنډې وایي محبت یو جدا څیز دی. دی مکې مکرمې ته راغی، چې مکې مکرمې ته راغی تپوس یې وکړه محمد صلی الله علیه وسلم چرته دی؟ بیا خو دې کلي نه هجرت کړی مدینې منورې کې دی. نو مکې مکرمې نه مدینې منورې پورې 400 کیلومتره فاصله او د منډه کړې، دمې نه ده کړې، تر دې پورې چې مدینې منورې ته راغی. پې مبارک یې پړسېدلي دي او وینې ترې روانې، فوراً په مسجد نبوي ورغی. چې ویې کته مسجد نبوي کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه دومره ښایسته و، ده وی که دا د الله پیغمبر دی. ورته وایي السلام علیک یا رسول الله، هغه ورته وایي مېلمه ویا وی د الله پیغمبر دی نه دی لیدلی؟ وایي نه، وی زه د الله پیغمبر نه یم، د الله د پیغمبر یو خادم یم. وی څه شو د الله پیغمبر؟ وی هغه وفات دی او دغه روضه مبارکه ده، دی ورغی د الله د نبی روضې مبارکې ته ودرېده او دعا کوي ای زما ربه پهله به دې زما په زړه کې د دې نبی محبت نه، بیا چې دې واچو نو زما ربه ما ته به دې خپل محبوب ښودلی، خو چې زما نظر د الله د نبی په چهره باندې ونه لګېده نو رب کائنات ته زما روح واله چغې کړه او را پرېوتې د وفات شو. دومره څوک چې مدینې منورې کې اوسېدلي دي او مدینې منورې سره چا محبت کړی، الله ډېر ښایسته کړي دي. وایي صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د هجرت په لاره کې را روان دی، خو چې کله مدینې منورې ته ورسېده دومره ښایسته شوی و چې د مدینې منورې خلکو ته پته نه لګېدله چې کوم د الله نبی دی او کوم خادم دی. نو دی پوه شو، نو صادر مبارکې د الله په پیغمبر باندې سورې که چې خلکو ته پته ولګي چې زه خادم یم او دا مخدوم دی. نو مدینه منوره خپله هم ښایسته ده، څوک چې پکې اوسېدلي دي او تعلق یې ورسره دی هغه هم الله ښایسته کوي. شپږم نمبر نوم د مدینې منورې هغه طیبه دی، طیبه معنا پاک. اووم نمبر نوم د مدینې منورې دارالهجرت دی، د رسول الله مبارک د هجرت کور. اتم نمبر نوم د مدینې منورې دار رسول الله دی صلی الله علیه وسلم، د الله د نبی کور. او نهم نمبر نوم د مدینې منورې هغه حب رسول الله دی، د الله د نبی محبت. حضور وایي زما د مدینې منورې سره ډېر محبت. او لسم نمبر نوم دا مدینه منوره ده. الله دې مونږ او تاسو ورته بار بار بوزي او الله پاک دې راته د مدینې منورې دیدار نصیب. رسول الله مبارک فرمایي زما امتیانو مدینې منورې پسې خبرې مه کوئ،
دا زما د هجرت کله دی دی مالا پناه را کړې ده او اهل مکه پسې خبرې مه کوئ دا زما وطن دی نو پې خفه کېږه څوک چې مدینې منورې ته تللی دي او الله پاک دا غزه محبت او مینه ورته نصیب کړې ده قسم دی که د هغوی بل ځای یادېږي دی وایي چې زه تللی وی مدینې منورې د نبي علیه صلات وسلام نه زر کاله پیله د تبع بادشاه راغلی و مدینې منورې چې ویې کته نو خپلې قافلې والا ته وایي آسماني کتابونو کې د آخرني پیغمبر د کلي چې کم صفات ذکر دي نو دا کله دی دې په هغې کې یو زبردست کور جوړ که او دې کې یو لوی بزرګ و د الله ولي و هغه ته ویې ته په دې کور کې اوسېږي او خط یې وله ورکه که ستا په زمانه کې آخري پیغمبر راغی نو دا کور به هغه ته حواله کې او که ستا په زمانه کې رانغو او وروستو راغی نو ته به خپلو زامنو ته وصیت کې هغه په خپلو زامنو تا به خپلو زامنو تر دې پورې چې د الله نبي راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته لاړ او د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کور ته ورغی نو حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وی قربان تاس داسې ونه وی چې زه د حضرت ابو ایوب انصاری گاونډی ما او هغه سره مېلمه یم او د هغه په کور کې اوسېږم وی قربان دا کور ستا دی او بیا ورته خط راویسته وی دا درته د تبع بادشاه جوړ کړی دی او کم بزرګ چې مدینه منوره کې پرېښی زه د هغه په نسل کې یم او خط ولور د الله نبي به راځي کله او خدای پاک ورته انتظام د هغه د پلار نوم دی هاشم د خپل نوم عمر دی او هاشم ورته لقبن وایي هاشم چاته وایي چې څوک روټۍ ماتوي د انتهایی سخیو نو حج ته به چې څومره خلک مکې مکرمې ته راتلو نو د یو لنګر جاري کړی روټۍ به یې ماتوله او په هغې کې به یې ښوروا اچوله او مېلمنو باندې به یې خوراک کو نو د دې وجې نه ورته هاشم دی ډېر هوښیار اهل مکه ورته راغله صاحب تاسو ډېر عقلمند او هوښیار یئ او تاسو ته د مکې مکرمې پته ده چې د دې ځمکه فصل نه کوي او داسې دم الله دې مونږ او تاسو ورته بوځي مکې مکرمې ځمکه چې ده نو هغه شاړه ده او کاڼي دي پکې شګه ده فصل قابله نه وایي مکه مکرمې ځمکه فصل نه کوي او موږ په هر څیز کې بل ته محتاج یو نو که داسې یو انتظام دې برابر کړو هغې ډېره ښه ده ډېر عقلمند او هوښیار و هغه داسې چل وکړه چې په دې ملکونو باندې وګرځېده یو تجارتي سیسټم یې برابر یو قافله چې دا قافله به د مکې مکرمې نه روانېږي یمن ته او شام ته او روم او فارس ته او مدینې منورې ته به ځي په دې لاره کې چې څومره قبایل دې سره به ملاقات کوي او په هر قبیله کې به بازار لګي نو دا تجاران به څه څیزونه الي او څه به خرڅوي نو دا د خوراک څیزونه به دې قافلې والا سره بدلېږي را بدلېږي دا قافله به کال قافله ووته او یو قبیله کې به څیزونه واغسته او خرڅ به یې کړه سامان به ورسره جمع شو بیا بلې قبیلې ته چې دا قافله به مکې مکرمې ته راتله دوی سمې ته بوځي په یخ ژمي کې رونو انګور میلاویږي خربوزې میلاویږي چې څه شی غواړئ پکې شته بیا داسې چلو شو چې دا قافله به غلونو لوټ کوله ځکه د یو علاقې نه بل علاقې ته به چې قافله تله نو په لاره کې ډېر شاړې وي دشتې وي پکې نو غلو وي چې اوس موقع ده نو قافله به یې لوټ کړه
نو بیا دوی هاشم صاحب تراله چې صاحب قافله خو خلک لوټ کړي. نو ډېر هوښیار او عقلمندو نو تاڼې او چوکۍ جوړې کړې او هرې قبیلې والا ته به وي چې تاسو به دومره تاڼې او چوکۍ جوړوئ او دا قافله چې ځي نو د یو تاڼې والا به دا قافله سپاري په بلې تاڼې والا باندې ابې سپاري په بلې باندې داسې انتظام یې جوړ کړو بیا به دا قافله واپس راځي. دا اوس چې ځای په ځای باندې تاڼې او چوکۍ دي دا د هاشم صاحب ایجاد دی. ګورې اوس هم چې د حکومت یو لوی شخصیت یو اختر ځي نو یو تاڼې والا ورته راشي پولیس ته بلې تاڼې والا ته وسپاري نو د هغې نه بلې ته وسپاري داسې نظام روان دی. نو هغه افسر هغه مشر خپل ځای ته محفوظ ورسېږي. دا اصل کې دا قید و جهان د نیکه مبارک د هاشم صاحب ایجاد دی. ګورې نه په یو قافله کې د هاشم صاحب روم ته راغی چې روم ته لاړو نو د رومي بادشاه سره نجومیان او کاهنان دی ډېر زیات ښایسته و د دې مخ نه به یې دا نمبر نوم د مدینې منورې دارالایمان د ایمان کور او داسې دم که موږ او تاسو ته دا ایمان میلاو دی دا قسم دی د مدینې منورې نه راغلی. دریم نمبر نوم د دې دی قلب الایمان شاگرد خصوصی دیوائی وی دو ملائک د ورځې او دو د شپې یو په ښی اوږه ناسته یو بل په چپه اوږه خو دا ښی اوږې والا ملایکه دا امیره ده د دې چپې ملایکې په اوږو کوي نو دی په خپل طبیعت کوي دا د چا امر ته ضرورت نه لري د بل ملائکې امر ته ضرورت نه لري. ابن جریج د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي وی چې سړی ناست یا ولاړی دا یوه ملایکې په ښی اوږه باندې ناسته یو بله په چپه خو چې کله سړی روان شي نو دا یوه ملایکې مخکې وي او یوه وروستو او چې ویده شي نو یوه ملایکې سر ته ناسته یو پښو ته چې دی ویده شي داسې. یو حدیث کې رسول الله مبارک حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمائے وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمائے وی چې څوک منځ کوي یا نیک اعمال کوي او دی مریض شي بیا خو مریضۍ کې سړی نیک اعمال نشي کولی نو دغه چې کومه ملایکه نیک اعمال لیکي دې ملایکې ته الله ووایي چې دې مریض سره کښېنه او چې د کم عمل وخت راځي نو ورته لیکئ اگر که کولی نشي نو د مریضۍ په وخت کې ورته هغه اعمال لیکي چې کمې په صحت کې کول مثلا چې روغ و نو تهجد کول او تسبیحات کول او صلات تسبیح کو درود شریف ویل. اوس غریب مریض شو اوس هغه اعمال نشته دغه ورته الله لیکي چې تا په صحت کې کول مریضۍ کې درته زه ثوابونه لیکم. هسې مهربانه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمائے دا امام بیهقی رحمه الله د حدیث یو کتاب لیکلی شعب الایمان ورته وایي هغې کې دا روایت دی کم سړی چې مړ شي دا ملایکې چیرته ځي دا کم دو ملایکې چې پې مقرر دي نو یو قول خدا دی اسمانونو ته ځي او هلته تسبیح وایي خو امام بیهقي صاحب د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مرفوع روایت لیکلی وایي کم سړی چې وفات شي دا ملائکې الله ته ووایي یا الله سړی خو وفات شو چې په چا دې مقرر کړي اوس به موږ اسمانونو ته لاړ شو الله به فرمایي را نه شئ اسمانونه د هغه ملایکو نه ډک دي چې زما تسبیح وایي تاسو ته ضرورت نشته
دوی به ورته وایي یا الله په ځمکه کې به ستا تسبیح وایو. یا الله به ورته وفرمایي چې ځمکه ډکه ده زما د هغه ملایکو نه چې زما تسبیح وایي، تاسو ته ضرورت نشته. نو دا ملائکې ورته ووایي خدایه چېرته لاړې شو؟ الله به ورته وفرمایي د دې سړي قبر باندې کښېنئ. د چې په ژوند کې کم نیک اعمال کول هغه ورته هره ورځ لیکئ. نو تر قیامته پورې دا ملائک کرامن کاتبین دا د انسان په قبر ناستی او نیکی ورته لیکي تر قیامته پورې. داسې مهربان الله سړی چې مړ شي اومې هغه نیکۍ رواني. نو دنیا کې نیکی کوئ، نیک اعمال کوئ. که مړه شوئ څومره ډېر اعمال مو چې کول دومره درته ملایکې لیکي. دلته یو مسله ده، مسله دا ده چې د زړه په اراده باندې دغه ملایکې پوهیږي که نه. نو دوه قوله دي پکې. یو قول حبیب رضی اللہ تعالی عنہ د رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث روایت کئ. وایي چې کله انسان نیک عمل وکړي، نیک عمل، دا کرامن کاتبین ته دا نیک عمل ډېر لوړ ښکاره شي، ډېر په عزت باندې د انسان دا عمل راپورته کړي، کم ځای پورې چې د الله خوښه یې هلته ورسېږي. بیا ملائک د الله نه پوښتنه وکړي خدایه دا کم ځای کې کښېنو؟ الله به ورته وفرمایي ای زما ملائکو تاسو زما د دې بنده ظاهري عمل ته کتو ورسېږي. بیا به الله ته سوال وکړي یا الله دا اوس چېرته ویسو؟ الله به ورته وفرمایي و ملائکو تاسو دې عمل ته ګورئ چې کمزوری دی او زه په زړه عالم یم. دا عمل د زړه نه کړی دی، د زړه نه، او دا ما ته ډېر ګران دی. دا عمل ویسئ او علیین کې کښېږدئ. نو د دې حدیث ته معلومیږي چې دغه کرامن کاتبین په زړه نه خبرېږي. خو بل حدیث ته داسې معلومیږي دویمه ډله وایي چې نه د زړه په اراده باندې هم کرامن کاتبین پوهېږي. نو د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دلیل وایي د مسلم شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله مسلمان د نیک عمل اراده وکړي نو ملائک ورته یوه نیکي لیکي اگر که هغه عمل یې نه وي کړی، او چې د بد عمل اراده وکړي نو بیا هغه نه لیکي تر څو چې هغه بد عمل کړی نه وي. ګوره دلته دوو مسلو ته فکر کوئ. یوه مسله دا ده چې د نیکۍ په اراده الله اجر کله درکوي. نو امام غزالی رحمه الله احیاء علوم الدین دا هغه یو کتاب دی، نو په هغې کې لیکلی دی چې د نیکۍ په اراده الله هغه وخت کې اجر درکوي چې کله هغه نیکي ستا په وس او طاقت کې نه، کله دې په وس او په طاقت کې وه په ارادې اجر نه درکوي. بستره کې پروت او جالمات شته او راویښ شوې او اوبه ګرمې دي او ته یې راشه د نیکۍ اراده وکړه خدایه چې یو 8 رکعاته تهجد مې کړې وې خو جګېږې نه، نو یوه نیکي هم نشته. دا خو ته دین پورې ټوقې کې، دا خو دې وس کې شته که نه؟
خراویخی بسترین راجک شا او لوٹا بانی او دسو کا مسلق تو یارا کاش کې دومره روپۍ را سره وی چې یو غټه مدرسه مې جوړه کړې وی دومره چتونه او دې کې طالبان وی او طالبانو ته مې کټونه او میوې او ښایسته خوراکونه ورکول هر کال به 400 حافظان فارغېده نو دا خو دې وس کې نشته نو الله درته دا په دې ارادم نیکي لیکي او که وس کې دی واو ته صرف ارادې کې نو دا د خدای پاک په دربار کې قبول نه دی دا خو ته ټوکې کې او بدۍ کې دا مسله یاد ساتئ یو د بدۍ اراده ده بل د بدۍ عزم دی ګوره د بدۍ په اراده دی الله نه نیسي چې دا ملائک د زړه په اراده پوهیږي خو په دوو شیونو نه پوهیږي یو ته اخلاص و یو بل ته ریا و بس دا الله د ملائکو نه پټه ساتلې ده د زړه په خبرو کې دوو خبرو باندې نه پوهیږي یو ته اخلاص و یو بل ته ریا وای دا الله ته پټه کړې ده الله وایي د سره به زه خپله معامله کوم یو صحابي دی عدی ابن حاتم نوم دی رضی الله تعالی عنه هغه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي امام طبرانی د حدیثو کتاب لیکلی المعجم الاوسط ورته وایي وی چې کله ورځ د قیامت شي الله د جنت دروازې به خلاصې کړي او یو ډلې ته به ووایي راځئ جنت ته دوی به منډې کړي جنت ته او د جنت دا خوشبویي به پرې ولګېږي او دا میوې او دا بنګلې به ویني ډېر به خوشحالی خو چې کله دروازې ته ورسېږي دروازې به پې الله را بندي الله به وایي جهنم دوی به وایي یا الله کاش کې دې دا جنت راته نه وی ښودلی او دا اول نه دې جهنم ته بوتلی وی نو موږ ته به لږ اسانه وه نو اوس خو دې راته جنت وښوده خوشبویي مو بوی کړه میوې مې ولیدې دروازه کې مو وکته نو اوس دې راته بند که الله به ورته وفرمایي داسې چل تاسو دنیا کې م کو چې خلک به و ښایسته عبادت به دې کو د خلکو مخامخ دې قصه بدله وه ښایسته عبادت به دې کو او عاجزي به دې کوله او ځان به دې ډېر ټیټ ګڼه خلکو به دا غټ بزرګ دی او غټ ولی دی خو چې کله به ما سره ځان تشویې که نه بیا به دې ما سره جنګونه کول او مقابلې به دې را سره کولې ما ته نه معلوم ځان له دې یو کار کو او د خلکو مخ کې دې بل کار کو نو ظاهر دې یو او باطن دې بلو د خلکو نه ډارېدې خو زمانه نه ډارېدې دې وجه نه علامه سمرقندي رحمه الله لیکلی دی وی کم امام صاحب چې د خلکو ته جمع ورکوي او جمع چې کوي نو ښه قرت وایي قیل و قال سره خو چې بیا کم رکاتونه ځان ته کوي بس هلته تې زغر غرغر اخواته وځي وی دا به په ورځ د قیامت کې د منافقانو په صف کې پورته کړي دا خو ته خلکو ته مونځ نه ورکوي مونځ خو خلک د خدای دپاره کوي خلک څه کوي نو زمونږ اکثر ملګري دې کې راغلی موږ هم ګوره غټه لانجه کي یوازې تاسو نه علما حافظان غټې مسلې مونځ خو د خدای دپاره پکار دی نو ته چې مخکیني 2 رکعتونه ډېر ښایسته کوې او ډېر قرت سره وروستوني غره غره خواته وځي او معلومات درته نه کوي چې صورت فاتحه مې ختمه کړه او که نه نو دا خو معلومیږي دا چې دا مونځ ستا الله ته ونه که دا خو دې خلکو ته وکړه کم رکعتونه چې په ښکاره کې دغه رکعتونه به دغسې پټم کې څنګه چې د خلکو مخکې مونځ کې داسې به ځان له مونځ کې که فرق دې راوسته
د خدای سره د معامله بیا سمه نه ده. خفه نه شئ، بعضې وخت کې دا رښتیا ویلم لږ تراخه غوندي، خو اول یې زه ځان ته ویمه ګوره. دې بازار کې اکثر دکاندارانو هم چل جوړ کړی، ګیرې پرېښې او پټکۍ والی او سترګې تورې کړي، دې دپاره چې ښه ګاهکان راشي. دا به نیک سړی، هغه لوی قصاب ته چې ورشي سمه ګرانه سودا در باندې خرڅوي. خلکو ته ځان ښایسته کوي دې دپاره چې خلک را باندې اعتماد وکړي، خو نور د خدای سره معامله سمه نه وي. پکار دا دی چې ظاهر او باطن د سړي وي. هر عمل چې کوئ د خدای دپاره. مخلوق که تا ته ووایي چې ته ښه سړی نو سپې، او که درته وایي بد سړی نو سپ. اذا تلفظ فتلاش. د خلکو چې ستا صفتو کې خو ختمیږي. اخرنۍ خبره، کرامن کاتبین چې الله مقرر کړي دي انسان باندې، نو دې کې حکمت څه دی؟ نو څلور حکمت به درته ووایم. یو دا چې الله انسان باندې یو مادي حجت قایم، مادي حجت. قیامت کې ونه وایي دا اعمال مې نه دي کړي او دا الله به ورته کاغذونه روباسي، دا دي نه دي لیکلي. نور دلایل به هم وي. یو روایت کې راغلی دي سړی چې وفات شي، یو ملایکه ورته راشي، نوم یې دی رومان. درته وایي کښېنه، دنیا کې دې څه کړي؟ وی رانه هېر دي. د کفن نه به ورته ټوټه راوشکی او د مسواکه ګوته کې د شهادت ګوته کې به الله ورته رنګ پیدا کړي، ورته یې ولیکه. هغه لږه ټوټه کې به دی ټول لیکل د ژوند دود، ځکه آخرت خو دارالقدرت دی. کومه نیکۍ چې کړي هغه هم ورته یاد شي او بدی هم، غلطي به نه شي کولی. اوس به ورته ووایي جنت ته ځې که جهنم ته، څوک یې ته؟ دی به پخپله ووایي چې زه جنتي یم یا دوزخي. داسې ډېر دلایل به خو لیکن یو دلیل مادي هغه دا دی چې عملنامه به الله درکوي. دویم نمبر حکمت پکې دا دی چې انسانان خبر شي چې زما ټول اعمال الله لیکي، نو به ډار شي. موږ او تاسو که فکر وکړو چې زموږ هر شی لیکل کېږي، نو سړی خو ځان ساتي بیا چې هسې هم راپسې لیکل کېږي. ګوره که فکر مو کړی که نه، موږ او تاسو چې څوک بیل ورکوي د بجلۍ، هلکه بجلۍ سره ګزاره کوه، بیل به ډېر راشي. سړی ګوره هغه یونټ یې لیکي، وایو که نه وایو؟ داسې دا یونټ یې راپسې لیکي. ګوره خو موږ او تاسو دنیا کې دومره غرقابي چې څوک کرامن کاتبین د سره پېژني هم نه، د سره یې غم هم نه کوي. ولیکن ډار پکار دی دې دپاره چې مسلمان وډار شي چې زما بد اعمال خو لیکي او دا د ملایکه ولاړه ده، نو بیا چېرته بد عمل کوي؟ او موږ نه هېر دي. ګوره خو که درته یاد شي بیا څوک بد عمل نه کوي. دریم نمبر حکمت دا دی چې ملایکو الله ته فرمایلیو خدای هغه څوک پکې پیدا کوي چې وینې به تویوي او فساد به کوي، نو نیک اعمال چې انسانان کوي نو ملایک پخپله غلی شي، وایي د خو دوی خو نیک اعمال هم کوي. نو ملایکو ته یو قسمه جواب دی. څلورمه دا چې دا اعمال به الله تلی په ورځ د قیامت کې، میزان به قایمیږي. میزان تلی ته وایي. ښه، دا زمونږ ملګري وایي په ورځ د قیامت به د میزان تلی. دا عبارت غلط وایي. ګوره نو تل او میزان خو یو شی دی، خو یا میزان ووایه او یا تله ووایه. د میزان تله به یې داسې مه وایئ. په ورځ د قیامت به د اعمالو تلی، عملونه به تلل کېږي، یا میزان به میزان هم تلې ته وایي. نو دا اعمال الله تلی، یا خو به دا کاغذونه الله وتلي، دا په کاغذ کې لیکلی شوي، یا به دې اعمالو ته الله پاک جسم ورکي او تلی به، یا الله قادر دی اعراض هم تلی. نو مشکل نشته چې دا لیکل به کېږي، بیا به یو ورځ راشي او مرګ به راشي. نو ملائک الله د مرګ د روح د اخیستلو دپاره نور مقرر کړي دي.
نو هغه به درنه بیا روح اخلي بیا ورته انشاءالله یو ورځ دی کې